سلامونه ملګرو، هیله ده چې ښه اوسئ. څنګه کولی شو د ترکیې سکالرشپونو ته اپلای وکړو. هغه د لارښود ویډیو مو په تېر ځل خپره کړې وه، کولی شئ هغه هم درسره وګورئ. نو د هر څه نه مخه د جیم آنلاین اکاډمي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، بیا ملګرو سره شریک کړئ. اوس څنګه کولی شو د ترکیې سکالرشپو ته اپلای وکړو؟ لومړی به تاسې راشئ ګوګل ته. په ګوګل کې به تاسې ولیکئ ترکي بورسلي. په ده باندې چې کله کلیک وکړو، ترکي بورسلیم چې ولیکړه، لاندې اول لینک راځي. په همدې لینک باندې به تاسې کلیک وکړئ چې تاسې ته هغه د سکالرشپ د اپلای کوم سکالرشپ ته چې تاسې اپلای کوئ هغه لینک تاسې سره اوپن شي. تاسې ته به دې صفحه ملګرو خلاصه شي. تاسې به د صفحې اخر ته راشئ او په اخر کې د صفحې به تاسې اپلیکیشن لاګین باندې کلیک وکړئ. ښه ملګرو، هر کله چې تاسې په هغه لاګین باندې کلیک وکړو، تاسې ته به داسې یو صفحه راشي. که چیرې مخکې اکاونټ جوړ کړی وي، نو بیا به تاسې کار وکړئ، اکاونټ به خپل اکاونټ به دلته ورکړئ چې ایمیل به خپل ورکړئ. تاسې دلته ایمیل به ورکړئ. زه فرض مثال خپل ایمیل ورکوم او بیا پاسورډ ورکوم او لاګین کېږم. که چیرې مې اکاونټ نه وي جوړ کړی، په رجسټر باندې به تاسې کلیک وکړئ تر څو نوی اکاونټ جوړ کړئ. دلته به نوم ورکئ. زه نوم ورکوم سمسور میډل نیم نه لري، سعیدي. دا به تاسې دلته ورکئ. جنډر که میل یاست میل به انتخاب کړئ، که فیمیل فیمیل. زه ډیټ آف برډ ورته انتخابوم. دلته نیشنالیټي به تاسې ورته افغانستان انتخاب کړئ. ایمیل به تاسې ورته انتخاب کړئ. زه ورته خپل ایمیل دلته لیکم. ایمیل ورته بیا زه لیکم. دې نه وروسته تاسې پاسورډ کولی شئ انتخاب کړئ. پاسورډ به تاسې عددونه ورکوئ. ملګرو تاسې سره به دغه هغه پاسورډ ستاسې یاد اوسي چې درنه هیر نه شي. سیکرټ کوېشن کې به تاسې داسې یو مخفي پوښتنه ورکوئ چې هر څه زه ورته وایم ورته وایم I need the information about Turkey. بیا به ورته how can I get. دا ستاسې خپله خوښه ده. دلته به تاسې راشئ I approve پکې او I am not a robot په ده باندې به کلیک وکړئ او دې ځای نه به وروسته سیف کړئ. کله مو چې سیف کړه، تاسو ته وایي دغه معلومات ستا صحیح دي؟ ورته وایم هو صحیح دي. I approve چې ده نه وروسته بیا پکې ایډیټ نه کېږي. که چیرې غواړئ ایډیټ پکې وکړئ بیا ایډیټ کړئ. سیف به ووهئ. سیف نه چې وروسته تاسې registration has been successfully completed. سیف thank you for choosing Turkey scholarship. خپل ایمیل ته به لاړ شئ. دلته وګورئ ترکي سکالرشپ دا ما ته راغلی دی. هر کله چې اوس غواړئ دغه لینک تاسې دلته نور خپل معلومات ورکړئ، په دې لینک باندې به تاسې کلیک وکړئ تر څو تاسې ته هغه اکاونټ خلاص شي هلته. ښه دلته به کلیک وکړئ. راځئ زموږ تیار اکاونټ جوړ دی، لاګین کیږو. درنو ملګرو مونږه لاګین شولو. نوم هم راغلی دی سمسور سیدي، دغه زموږ اکاونټ په دغه نوم باندې دی. ایډیټ ته به تاسې راشئ. لومړی تاسې نه پرسنل انفارمیشن غواړي. تاسې به دلته راشئ. ښه عکس به ورته اول انتخاب کړئ. ښه ملګرو راځو دلته اوس موږ سره ځینې معلومات دي دا موږ نه غواړي. لومړی تاسې نه عکس غواړي. هر کله چې صفحه کې لاګین شئ تاسې نه اول عکس غواړي. که چیرې تاسې دلته وګورئ موږ نه اول عکس غواړي. دلته راځم عکس ورته انتخابوم. په دې طریقه باندې به تاسې ورته یو عکس هم راواخلئ. اوکې به یې کوئ ورته. ښه ملګرو عکس دلته ګوره راغلی. ما د کوم شاګرد عکس راواخیسته. موږ سره هغه ډول عکس نه و. دا تیار جوړ و. دې نه وروسته میریټل سټیټس دی سنګل دی، یوازې مجرد دی. جنډر میل دی. تاریخ د زیږېدو به ورکوئ. نیشنالیټي به ورکوئ. کنټري آف برډ چې دی د کوم ځای اوسېدو کوم ځای کې دا زیږېدلی دی، افغانستان کې زیږېدلی دی. سیټي آف برډ کوم ښار کې د افغانستان زیږېدلی تاسې به ورکوئ. زه ورته ننګرهار کې زیږېدلی دی.
ټایپ اپ یور آی ډي. دلته که چیرې پاسپورټ لرئ پاسپورټ به انتخاب کوئ، پاسپورټ نمبر به ورکوئ، ټایپ اف پاسپورټ به ورکوئ، پاسپورټ کنټري کوډ، او که چیرې ایډنټي کارډ ایډنټي کارډ به ورکوئ. آی ډي نمبر به تاسې مثال یو آی ډي نمبر به خپل بیا تاسې ورکوئ. هغه نه وروسته بیا به تاسې راشئ خپل هغه سافټ دغه به ور ولېږئ، تذکیره به ور ولېږئ. هغه مې چې کله ور ولېږه دلته ریلیجیوس خپل دین به انتخاب کوئ، پکې زه ورکوم اسلام. هغه نه وروسته تاسې نه مذهب غواړي، مذهب انتخاب شو. دلته وایي چې تاسې خو کومه ناروغي نه لرئ. I don't have any disability، تاسې به ورته دا انتخاب کوئ. دلته ټول معلومات چې ستاسې کله خوندي شول دا به راشئ دلته به درته ثبت کړئ. دغه یو برخه مونږ سره بشپړه شوه. اوس دومې برخې ته راځم. دلته راځئ دومې برخې ته. فیملی انفارمیشن دی، د کورنۍ په هکله معلومات درنه. ښه ملګرو، هر کله مو چې دلته کلیک وکړو اوس به تاسې راشئ مادر نیم به ورته انتخاب کړئ. زه ورته وایم بیبي ګل، بیبي ګل مادر نیم شو. ښه دلته به د مور نوم چې هر کله ولیکلو از یور مادر الایف، آیا مور مو ژوندۍ ده؟ که چیرې ژوندۍ وي یس، که چیرې مړه وي نو. تاسې یس کړئ هو ژوندۍ ده. My mother works، که چیرې مور کار کوي وظیفه لري ور به کوي. فادر نیم، زه فادر نیم ورکوم ورته حاجي خان، حاجي خان. دلته از یو فادر الایف، پلار مو ژوندی دی؟ که ژوندی وي یس، که مړ وي نو. هغه نه وروسته میریټل سټیټس به ورکوئ تاسې. میریټل سټیټس تیار سنګل دی. ټوټل منتلي انکم ستاسې څومره دی، کورنۍ عاید څه دی، نمبر اف کورنۍ غړي مو څو دي. زه ورته وایم د کورنۍ غړي مو اته دي. دلته کورنۍ غړي مونږ نه پاتې وو، دا کورنۍ غړو به هم تاسې دلته څنګه کوئ انتخاب کوئ. بیا به راشئ سیف ته. دومه برخه مونږ سره خلاصه شوله، ثبت شوله. درېمې برخې ته به راشئ. کانټاکټ انفارمیشن ته به تاسې راشئ. کنټري ستاسې کوم یو هیواد دی، مونږ به ورکو افغانستان. بیا به سیټي کوم یو سیټي، زه ورته یم جلال آباد. دوی جلال آباد نه ننګرهار ولایت به ورته ورکو ننګرهار. هغه نه وروسته پوسټل کوډ د ننګرهار څو دی؟ 601 601 یا زیپ کوډ چې ورته وایي. زه نمبر هغه نه وروسته ورکوم. فرض مثال دا نمبر مې ورکړم. فون نمبر به تاسې نه وغواړي، نمبر به ورته بلډینګ نمبر ورته ورکوئ. فرض مثال زه ورته وایم چې 4 ډور نمبر څومره دی، دا 8 دی. My contact information different from residential address، اوسېدو د ادرس څخه معلومات دغه دي، هغه به کوم ځای کې چې فعلا تاسې اوسېږئ. که ورته نه همدلته زه فعلا اوسېږم دا به ترې لرې کړئ. څونه وخت کېږي دلته تاسې اوسېږئ. ایر به تاسې انتخاب کړئ ورته 8 کاله کېږي، 6 کاله کېږي چې زه دلته څنګه کېږم اوسېږم. ورکړئ. راځم سیف کوم. درېیمه مو سره وشو. راځو ایجوکیشن ته. ایجوکیشن انفارمیشن، میډل سکول او های سکول. دلته به تاسې میډل سکول کې خپل معلومات تاسې ورکړئ چې میډل سکول تاسې کوم ځای ویلی دی. کنټري افغانستان. سیټي مو کوم یو دی؟ ننګرهار. سکول کوم یو سکول دی؟ البته دلته ټول مکتبونه شته دي. زه ورته یم احداد های سکول. روداتو کې چې کوم دی. سټیټس ستاسې څنګه دی؟ ګریجویټ، فارغ شوي یاستم ترې. په کوم تاریخ ته شروع کړی؟ ټایپ یې څنګه و؟ نمرې د سر له قراره وي. ګریډ د څو نمرې دې اخیستې وي؟ زه ورته وایم 98. تاسې به خپلې نمرې ورته انتخاب کړئ. ښه دلته به ورته دا انتخاب کړئ. هغه نه وروسته ډیپلوما چې تاسې لرئ ډیپلوما به ورته راواخلئ د مکتب لپاره. زه ورته دا راخلم. فرض مثال ما سره هغه نشته دی. ترانسکریپټ به ورته راواخلئ. ترانسکریپټ کې ورته دا تاسې به خپل ترانسکریپټ هر څه ورته واخلئ. رینکینګ مو اخیستی دی؟ یس هو رینکینګ مې اخیستی. په کوم ځای کې مې اخیستی؟ هغه تاسې ټول معلومات تاسې نه ښکاري. خو ورته یم نو. او هغه نه وروسته به تاسې ځان سره دا سیف کړئ.
هر کله مو چې دا سیب که در سره منځنی ښوونځی مو په دې کال پیل کړی و، په دې کال هم پای ته رسولی. اوس های سکول ته به راشئ. های سکول یعنی مکتب، چې په کوم کال تاسې له مکتب نه فارغ یاست. هیواد کوم یو هیواد دی؟ سیټي ننګرهار. سکول کوم سکول نه فارغ یې؟ خپل سکول، ټول سکولونه هلته موجود دي. احداد، وحدت مې که وحدت پرایویټ سکول. ایجوکیشنل سټیټس دا کوم ډول سکول دی؟ ورته وایم سیکنډري. هلته سیکنډري سکول دی. پرایمري وشو، سیکنډري. های سکول ټایپ دی، کوم های سکول کوم دی نه فارغ یې؟ زه ورته وایم جنرال های سکول دی. سټیټس چې کوم یو دی؟ ګریجویټ، فارغ شوی یم. سټارټ ډیټ، ګریډ ټایپ ورته ولیکئ. مثل ګریډ دی، ګریډ دې څونه پکې اخیستی؟ 98. ښه، په بخښنې دلته به راشئ تاسې. فیصدي به ورکوئ، البته دلته 99.99 دومره فیصدي. ډیپلومه به ورته خپله راواخلئ. تاسې به خپلې ډیپلومې ورته راواخلئ. زه همداسې عکسونه رااخلم تر څو موږ سره دا اوس ومني. دلته تاسې کانکور ورکړی؟ نه، نه مو دی ورکړی. ښه، دلته میجر فیلډ اف یور ایجوکیشن دا پاتې و چې تاسې کومه برخه کې دا کړی. زه ورته یم جنرال نو ایجوکیشن فیلډ دا زموږ معلوم نه و. ښه ملګرو، هر کله مو چې دا انتخاب که دلته های سکول ټایپ هم ورته انتخاب که، جنرال نو ایجوکیشن فیلډ مو انتخاب که. دلته به تاسې چیپ رینکینګ مو اخیستی، نه مو دی اخیستی. دا مو د اډمیشن مو هم نه دی اخیستی، دا به در سره ثبت کړئ. هر کله چې دا خلاص شو، ښه سیو نو وروسته راځو لنګویج ته. نیټیو لنګویج زموږ کوم یو ده؟ نو دلته به تاسې ولیکئ پښتو، مورنۍ ژبه مو پښتو ده. که کوم یو سکیل لرئ هغه به تاسې اضافه کړئ. ډو یو سپیک ترکیش؟ په ترکي ژبه خبرې کولی شئ؟ نو. ادر لنګویج، ادر سکیل لرئ؟ په ده باندې به کلیک وکړئ. ښه، هر کله مو چې خپل دلته نیټیو لنګویج ورکړه، ډو یو سپیک ترکیش؟ په ترکي ژبه خبرې کولی شئ؟ نو، نشم کولی. دلته به خپل هغه د انګلیسي ژبې اړوند معلومات ورکړئ چې انګلیسي ژبه بګینر کې یم زه، لږ شان معلومات پرې لرم. هغه نه وروسته به تاسې ورک اکسپیرینس لرئ، که چیرې مو ورک اکسپیرینس کړی هغه به تاسې دلته ځای پر ځای کوئ. هغه نه وروسته به خپله سی وي راواخلئ، خپل اپډیټ سی وي به تاسې جوړه کړې وي که ورته. هغه نه بعد ورک اکسپیرینس نه لرم، هغه نه بعد که چیرې ورک اکسپیرینس لرئ هغه هم تاسې دلته څنګه کوئ؟ ځای پر ځای کوئ. دا به هم در سره سیف کوئ. اکیډمیک کوالیفیکیشن دی، دلته تاسې کوم ټیسټ د انګلیسي ژبې ورکړی هغه تاسې کولی شئ دلته تاسې ورکړئ. که چیرې مو ټیسټ پاس کړی وي، اګزام نیم به ورکوئ، په کوم تاریخ مو پاس کړی، څومره نمرې مو په اخیستی، کوم هیواد کې مو ورکړی او هغه سرټیفیکیټ به تاسې ورکوئ. که سوشل اکټیویټیز مو ترسره کړي وي، ټولنیز فعالیتونه مو ترسره کړي وي، کولی شئ تاسې هغه دلته ورکړئ. سوشل اکټیویټیز ټولنیز فعالیتونه مو کړي وي هغه تاسې کولی شئ دلته تاسې یو ټولنیز فعالیتونه تاسې ورکړئ. اډ به ووهئ، ایوارډ دی، پروجیکټ دی، سرټیفیکیټ دی، څه شی دی، ولنټیر رضاکارانه فعالیتونه مو کړي وي هغه تاسې کولی شئ دلته ثبت کړئ. هغه نه وروسته ترکي سکالرشیپونو په هکله معلومات دي، هغه انفارمیشن درنه غواړي چې تاسې ترکي ته تللي یاست. ښه دلته څه وایي؟ Are you in Turkey now or have you been to Turkey؟ ترکیې ته تللي یاست؟ ورته یم نو، په ترکیې کې نه یم. د سکالرشپ باره کې مو کوم ځای نه معلومات واخیستل؟ زه ورته وایم د سوشل میډیا نه مې معلومات واخیستل.
ترکیې کې څوک پیژنې چې هلته سکالرشپ باندې اپلای کړي وي، هلته نه یې پیژنم. ترکیه کې کوم ملګری اوسېږي؟ نه اوسېږي. هغه نه وروسته به ورته تاسې څنګه کوئ؟ سیف کوئ. دغه ټول معلومات ملګرو موږ اوس ورته بشپړ کړل. اوس څنګه کولی شو چې فورم ورته وسپارو؟ انشاءالله دا به مې په راتلونکي ویډیو کې موږ تاسو ته وښیم.